بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان خدای په سپېڅلې نامه د کابل ښار درنو او پیاوړي ولسه، مشرانو، سپینګیرو، خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه، وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، امنیتي حوزې، د امنیت ملي مفرزې، همدارنګه د خاص قطاعت د کابل کې د نظم د جوړولو لپاره تابع شوي دي. دا اوس په ښار کې ځای په ځای کېږي. خلک د هېڅ تشویش نه کوي. ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بېنظمۍ سبب ګرځي، په غوڅ او قاطعیت به د هغوی برخورد کېږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده. په ښار حمله نه کېږي. او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت آمیزه توګه د یو بري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده. په ټول قوت به یې ساتو. هېڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاندا تر تاثیر لاندې رانشي. هر څه نورمال دي. زموږ حوزې، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ښار د نظم د جوړولو لپاره ټول ښاریان د تشویش نه کوي. کابل په امن کې ده. مطمئن اوسئ. په کابل هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.